اے نبی صلی الله علیه وسلم وایا چې مونږه الله منو داغه تعلیم منو چې په مونږ باندې نازل کړي شوی دی هغه ټولي خبرې منو چې په ابراهیم علی السلام اسماعیل علی السلام اسحاق علی السلام یعقوب علی السلام او د یعقوب علی السلام په اولاد باندې نازل شوی وي او په هغه هدایت باندې هم ایمان لرو کم چې موسی علی السلام او عیسی علی السلام او نور پیغمبرانو ته د خپل رب د طرف نه ورکړي شوی وو مونږ په هغه کې فرق نکوو او مونږه د الله حکم منونکي مسلمانان یو او د دې حکم منلو یعنی اسلام نه بغیر چې څوک بل طریقه اختیارول او غواړي نو هغه طریقه به هرگز داغنا قبول نکړي شي او هغه به په آخرت کې ناکام او تاوانی وي دا څنګه کې دي شي چې الله هغه خلکو ته هدایت وکړي کم خلکو چې د ایمان راوړلو نه وروسته بیا کفر شروع کړو حالکه هغه په خپل د دې خبرې گواهی کړې ده چې دا رسول په حق دی او هغه ته روخانه نخي هم راغلي دي الله کو ظالمانو ته هدایت نه کوي